دین ته ځان گزار نه کې رور می په خدای کې درته سم ته خو زما خبره واوره زما خبره دی خو خنه شو به ځان گزار کنه یو طرف ته سین دی او بل طرف ته قانون دی په سین باندې ځانم بیان مې خوريو زه هم مړه به قانون خدای دې سره وتلار باندې پوښ نه ریاض ته زما خبره واوره ستا بل څه کاستاو کنه اندازه دې پټې کړه سیدل چې سپوي شپ دا ما پسې منډه خچي شیراله وې چې چې باندې وې هیڅ خبره نشته ګور یا خدای زما خبره واوره هیڅ خبره نشته ګور کنه هغه تا مونږ هیڅ سم نه یو والله کې درته هیڅ سم یو سترګې نو سم کوږي نه زما وروري د دې ملک لپاره چې معمولی غوښنه قرباني ورکړه بس ګرځه په دې علاقې کې سره سترګې ګرځه وطن له قرباني ده نو قرباني ته ګورې نه چې دا سپوره زمن دی وام او ستا غوندې سړي سره مقابله د وطن دپاره کړې ده وایي د وطن چې څه قرباني غواړي دا غازي ورته تیار دی ګوره زما وروره تا ته ته مالک وي تا ته د هر څه تا ته د هر څه معلومات شته دي چې په دې علاقه کې څوک غیر قانوني دي غیر ملکي دي ته به صرف دومره به کې زما وروره چې هغه ما تقریبا نور ګرځه سترګې چې هغه ته ما به نه نیسي نه انسپکټر صاحب وایي خو دې وي کنه چې دې سره نه معلومې دي لکه د پیازو غوټې پېژنم چې نسلونه یې پېژنم همدغه زه درته وایم تا له معلومات شته دي تا له ډېر زیات معلومات دي نو بس خو په پاکستان ما ته خو به چې نه دی کنه زه به ژبه ده کنه پښتون دي کنه بالکل ژبه ده ګوره زما وروره زما خبره واوره ګوره ته پښتون دي کنه ګوره زه مخکې یم او ته راپسې قسم دی دغه چې زما ورور نشي داسې لاس راباندې په اوږه وانه چې کنه ګوره یو ورځ به نه دی یو ورځ به قسم دی چې ته مخکې او بل به درپسې دا ګوره زما واوره ګوره زه تا داسې کمعقل ښکار یم خو ما دې ملکې کې لږ چې زده کړه بالکل زه منمه خو داسې کار وکړه چې ته زموږ دپاره صرف عمره وکړه ما خو تا ته وختي مې ویلې یاره چې کوم خلک دلته غیر قانوني اوسېږي غیر ملکي بس هغه ما ته ښه وه او بس زه پوه شم زما کار پوه شم نور تا ته مونږ هېڅ سم نه داسې مطلبي غوندې شی داسې نه چې را باندې داخله کړم ونیسي او بیا وروسته راسره لاندې کړې چې تا څنګه پوه شم زما ورور یقین وکړم بالکل په مونږ یقین لکه ورورولي شو ته مونږ سره ملګری شي ښه نه مړه سم درته نه ویم مړه خان ټیک کنه خان ټیک وایي خان ټیک وایي صحیح وایي کنه لکه تاسو باندې وروسته زما ورونه یې چې سره شین خیم او نیسئ بی شین نه چې زه یم چې د هغې کوپرې به م نیسم ښه دی چې په حبو مې ځان نه دی وړی نه ما وی چې دې سره نن چې کېږي بس کار دی بس نن اول مالک هم کنه او اوس دا الحمدلله ګوره په محنت باندې شی ملويږي نه بس د دې خاورې شوم اوس په دې خاوره کې څوک داسې غلط کار کوي بس یې کړي د دې مرۍ نه مې ملا نیولې او تاسو مې په دې ټیبل کې نیولې انسپکټر صاحب دا والا دا دی والا شي ماجر بس په خدای کرانه نه په درمو کې خلاص شي نه رانه ولا کې پټانټو کې خلاص شي نه رانه ولا کې په جوارو کې خلاص شي په خدای چې د بنستانو نه دا راو باسم دا ځان له وای کی شي ډېر د کار سړی دی ښه هو اچھا خو ته پسې منډې نه وکنه ته خدای باندې بس نن نه پس ته زمونږ ملګری زموږ ملګری شو واده ده بس سم درته نه ویم دا بس خدای خوشاله کمنه بس بینه وته شو قسم چې بس شین چې در باندې شین لاسونه نه وړي د ګوړې د ګوري هر کاوه فاته نه پته څه کار دی کنه بس سیله خوشاله شوم پته څه کار دی چې هم در باندې زما خپل وطن مطلب باندې چې کار ما راکړي چې موږ سلانه چې زوړ ټیم ټینشن مال زه به خپل لار صدر کوم خام بریک بدل سبا تانی ته داشه ها لکه څوک چې وای و د امرو زه د انسپکټر مشروري ما دغه بغیر سما دا زنده باد زه امتیاز دغه کومه مې غلطي کیده زه دې پیژنم اوس خو خوشاله شوې خسته نری به تر دې پرې کړي ما زه مې لګ ایمانداري کار کوا دې ستاسو شکل سره ایمانداري خسته خوان کوي او ټوپک ماما تم نه دې ګناه خلک د سیاست ورزم د سمره دې فازا کړ په خپل زما مور ته تګوت دې خیرې کړې دي او ګورغه پس پنګری خزه دغه سم لرته انسان خزه د په خوده چې خیرې لګي بس لکه دا واله خیر دې خدای د لسکاکت درکړې دي بد د منډي خلکو زه دې راولې او ډېر څنګه راولې قسم چې بس نن ورو ولې شو ځان نو شروع دي راځي چاول خدا مونږ راځي اول در باندې مونږ کوم په دې ټول باندې و خدای پاکه کې دا بیا د چا زنګ راغی په دې وخت او داسو تمیم نه پریدي پروردګاره کې څه حکم السلام علیکم رور جان قراری د خیرت ده اورور جان دا ډیره موده کېږي کمام لیدلای نه ده کله چې خنداغه مالک ته پولیس منډه ورکړې ده داغه نه دی خو مام نه دی لیدلې نه راوځي د کوره د یور نه راوځي وروره
ودا کې زم په دې اورانې کې دا ولې نه راوځي صحیح خبره ده وروره که رښتیا را باندې وای دا ټول کار د میرویس خان دی که د ملکۍ په دې غم باندې یې واړو اوس به که خیر شرمېږي پکې شرمېږي به خبره خو دې بالکل سمه ده عبدالله اغا وروره داسې کار کوو چې میرویس خان به ځان سره کړو او ډایرکټ ورشو د قنداغا ملک کور ته یو خبر به واخلو ښه سمه ده سمه ده زه دا مونځ کوم د خیره ژوند ته راغلم صحیح ده زه اوس ولاړم اوس او په مزه مزه کابل کډې لاړې پېښوره موږ پسې بجاړې پېښوره موږ پسې بجاړې کماله دا ویو ملک سے کماله ملک خبر اوره دا څنګه کار سره کړو دا په خو یې هغه شو دا پسترګه وانه ملک مرګ دا په دې دې ملک پسترګه وانه مرګيږي مرګيږي نه باټه پاتېږي به امتیازو ودرېږه امتیازو زه خو د خلکو شیطانت یې کولې اوس خو ته خو خپله شینې که نه کنداغا دا مالګه پولیس والا دي خزانه پاتې کېږي دا خو پیژنې که نه دا غوړه چې زه دې پیغله باولې وم یا چې ورته سیګار وکړه ته د کوم ځای د شرشي که نه معلومات کړی دی زه شرشي ښیم پرېږده ته به دلته ودرېږه شابه ته به مې ورسره کوم شابه نیولم دی ښه د شرشي د قاضي کلي قاضي کلي کوم طرف ته دی داسې دی څه غونې دی داسې دی دی که نه داسې کار وکړه ته ګوره اوس په قاضي کلي ته ښکاره شي دا ګوره قاضي کلي ته ښکاره ګوره که نه خدای غرقه امتیاز خانه دا نه ده دا خو مړه نه ده په افغانستان ته چې دا خو مړه روس راواړه روس راواړه چې په افغانستان کې هم دنه پاتې نه شي چرشۍ به چرشۍ دا د مرګه پاتې کړه نام مې خدای دې ورسره داسې لاغت مې ورکړې داسې لاغت که نه دا اړه نه دی دا مې بېسپکت و خپلې جامې مې مرداره کړې خو دا مې هم دله سم مردار کړ ما په پولیسو باندې خبر کنداغا صاحب سره ولا که یو پرېږدم یا یو کس نه پرېږدم ټولو ټول خم
یاره میرویس خان او نصیر خان د قنداغان ملک سره چې څه وشو که نه ښه ونه شو والله زه پرې ډېر خفه یم دا خو زمونږ د کلي ملک دی ډېر د عزت سړی و ډېره بېعزتي یې ورته وکړه شرمونه وشرمېدو داسې نه و په کار رښتیا را باندې وې دل آغا جانا قنداغا موږ څه دپاره ملک کړی و همدې دپاره ملک کړی چې د کلي لانجې کونجې او هر یو شی اګار بېګاري هغه د ده په سر او پرېږده چې پکې شرمېږي موږ یې څه کوو نه نو میرویس خان اوس به کېږي څه دا خو ښه خبره نه ده څه به کېږي الله بلا ګردنې مولا قنداغا پوشه او کار یې پوشه کینه نه زما لکه ما مړه تاسو چې ما سره کم کار ولې په کار یې ولې څنګه په کار نه زه تا ته اوس په کار او په کار خیمه کنه زه څنګه په کار یم الله دې خیر کړي نه نو ستاسو څه خیال و تاسو خو ما زه په شرمونو باندې وشرمولم داسې کار څوک خپل مشر سره کوي لکه تاسو چې وکړه تاسو چې ما دا پګړۍ په سره وله ته ماله دا وویل که نه چې ته خو ماله مشر سړی دا د عزت لپاره ته ماله په سر ولی که بېعزتۍ له ماله تاسو خو زه په هغه پولیسوالو باندې قسم په خدای داسې موال یم داسې موال یم چې څلور ورځې زما ډوکې خوږېدل په پراستۍ چې نه دی د یو خوښ شمه په خدای نامه چې نه دی ما ګوتې راوړم قنداغا جانا بس غلطي کېږي د انسان نه که نه داسې غلطي ما سره کېږي داسې غلطي څوک کوي تاسو مله ما سره چې کوم کار کوي داسې څوک هېچا سره هم نه کوي په خدای نامه چې باټل پاس کړی مې چې پرېږدې نه دمه امتیاز خانو راشه نیولې مې دي رامنډې کړه راشه امتیاز خان دا نه دی امتیاز خان دا ګوره تک شیندونه د کامي دی د کامي زه پېژنم دا وانه و دا چې پرې نه دي او دا نه یې دا ورسره دا دام دی ته د کوم ځای دام دی تاسو خو د سرخو د مکنه ما ورته چې شي ته ښایي ولې ما سره زر کاټ شته ده خدای چې زیار کار نه کوي چې بیخي دا سره زیار پر پالې مې چې نه پاتې راشي دا خو مخ سره نه ګم ما سره وطنداري وپاله ته دا چې شا کوي وطنداري دا سره پالې ما قنداغا جانا وطنداري دا سره اوس پالې مې قنداغا دا غیر قانوني افغانان دي په خدای کې رانه دلته پاتې شي اوس به ماړو مته درې واڼه او باډر پاس کوم خیر دی خان جي ما پم کا نه قنداغا زه خو تا پالو ما منم والله ستا صفت مې کوم چې زیاتی ورسره شوی دا دی هغه ته اوس ما په پولیس یاره دې ښه کړې زما صفت یې دا څنګه سړی دی زور چې راشي ډېر ښه شی دی زور چې کله ما باندې پولیس راتل او ته ما ته داسې ښه سړی دی ځان نه جوړې تا ما له ویلي دي په پراستۍ چې نه دی دا ټول نه مخکې نه دی دا ټول نه مخکې دا ټول کیمپ نه دی دا ټول کیمپ دله خالي کومه وړاندې کله چې شي ګوري خان جي کور خو به مې خبر کړی وی ما خبره وکړه امتیاز خان تا ما کیسو کې کېره ما زه منډې مخکې وړه بله مړه پلیز وړه چاله مخکې کړه خبر یو کني خبر شه واه څنګه خسته بدل مې خپل واغسته نه مې خدای دې ورسره خو دې پسې زما چې شی میشن دې تاسو ته خبره شته تاسو خو ونیوئ خو دا چا چې نیولي یاستئ زما دې بیا په پراستۍ باندې قسم یې په خدای که د امتیاز خان تام پرېږدم تا تم چې کوم دي که نه زما د اینګۍ خوټ کېږي اینګۍ یو ورځ به دې نه دی دغسې به یې دیلۍ چونه نیسم او په دې باډر باندې به دې نه دی په دې باډر باندې پاس کوم دغه وردي نه ده دا به د مرګه پاتې کوم او زما نوم چې کوم دی قنداغا دی قنداغا ما دا تور کمې څه دپاره واچو ځه خوشحاله اوسه انډیوالي ده استاذه داسې کار وشو که نه چې قسم مې د په خدای که نه چې داسې یو شین مې چې لیدلی دی نو به داسې مې رانیولی دی چې صاحب مې ورکړی دی مې وړی استاذه ته په خدای باندې کینې وکړه چې ما خپله ډیپټي داسې په ایماندارۍ باندې کړې ده چې چېرته مې شین لیدلی دی هغه په جوارو کې او که په ټانټو کې استاذه ما وله ورکړی دی یا ته په خدای باندې کینې وکړه چې زه ګوره استاذه ډېره په ایماندارۍ د څه استاد کې سیب دی سیب Keep quiet. Leave him. یاره ستا پکې څه کار دی دا څه شی دی چې ته وایه داسې کار وشو که نه استاده چې زه درته یوه خبره کوم چې د دې خاورې دپاره په خدای باندې کینې وکړه نه چې مړه ما نه دي ما ټول شپې شوګیري کړې دي نو زه به څنګه دلته داسې غلط سړی پرېږدم استاده ته خو زما د ایماندارۍ نه خبرې که نه که دا دیني خبر دا خو هسې لګېږي ته خو دې خبرې که نه که چې دې خبرې که نه استاده داسې کار دی زه تا له یو سړی بل ښیم خو ګورې هغه څه نه دی هغه ګورې استاده ته ایستې شي بل څوک چې نه شي ایستې تا سره یو سړی دی که نه
لکه ګوره زه کوڅې ایمانداره سړی یم ګوره زه هر څه کوم ګوره زه دروغ نه یم او نه غاړه بندوم دا امتیاز خان دی چې دا نه دی دا هم ګورې شي معجب دی استاد زه درته رښتیا خبره کوم په خدای یقین وکړه دا ګوره دی دا د شرشۍ دی او د ده خپل نوم چې کوم دی که نه د ده خپل نوم دا د هغه دی ځان باندې نوم ایښی زه امتیاز یم زه امتیاز په خدای چې دا دروغ وایي خپل نوم یې لا د هغه دی او په شرشۍ کې مشهور پلالو دی او که تاسو یې نه منئ که نه په خدای قسم چې زه لازمه ده د پلار تذکیره هم دله راوړم دا ګورې مهاجر دی هسې د دروغو پکې راننوتی دی ته بیخي فکر مه کوه په دې باندې به مونږه انکوایري وکړو او بس ته بس داسې وګڼه لکه دا سسپینډ دی رښتیا هو بالکل وای نو چغې مه وه ته مسلمان یې که کافر یې څه شی یار ته څه شی د خدای بنده تا هغه والو نه غواړي دا شی خطرناک اوس ودرېږه تا څه ویل چې ته څنګه داسې ځان سره داسې د نشو شیان هم ګرځې ځان سره چې کوم دی بمونه هم ګرځې هر څه کې ژوندی خو دې هسې هم نه پرېږدم وښې به دې خورم او په دغه چینجو به دې خورم بیا به داسې کې بیا به جرم کې لکه زما د دغه د کوم توبې خو پرېږدې د غر څنګه دې پرېږدم اوس خو دې پرېږدم لږ صبر وکړه تا اوس پرېږدم کلاري دې خو دې راولي मेरी जबान टूट गई यार لکه عقل کلی بام بل کړي نظر د لماتومه نظر لکه چې د نظر نشي کنه بیا چې د نظر نشي ګو د تور سترګو د شین سترګو د غلطو خلکو د ټولو نظر مات لکه نظر مې نشته دومره ښایسته دی واخوسه مړ دې کړم خدای دې غږ نه کړه تا سره خو به لکه ودې سوځوله لکه ملکې مې ته ما له ده وویوه که نه ته به بیا عمل کې غداري کې یا به غلط کار کې نه دا ځان هم درسره پولیکي باندې وژنم ته ما له ده وویوه که نه لکه ښې ماته کورمې راتیا په خدای چې اوس دې وژنم اورېدم دې وای پرېږدم دې نه په خدای که دې پرېږدم پاتې لاله ماته کړه که نه پرېږدم دا پاس اوس دې کجې یاسې راځه مړ دې کړلم مرګ دې راپورې دی موجنم خو دې لا نه مر خو ښه شي خو چې چاته میلاو شي سینه دې کومه
ما نه به افغانستان په سترګو مونه ګوري ولې چې هغه یوه پاکه خاوره ده او ستا غونډه کې مردار به رانه ونه ګوري د پاکستان په چینجو دې خورم رانه به لاړ نه شي رانه به لاړ نه شي ولکه دا ته څه کې هاشه لکه ګټ آوټ وباسه لکه هاشه وباسه هاشه دا څه شی وه سی به دا دې څه رادننه کړي وو فضله ته مونږ له یو ډېر غټ انفارمیشن راکړی دی د کمې ورځې نه چې ما ته پته لګېدلې ده چې امتیاز یو افغاني دی هم د هغه ورځې نه مې د ده ډیوټي هم په افغانیانو باندې لګولې ده ځکه چې افغاني بدله هم په افغاني وباسمه سر پلیز سر دا زما خلاف سازش دی سر نو امتیاز خان دا سازش نه دی مونږ په دې باندې انکوایري کړې ده او مونږ ته دا نتیجه مخې ته راغلې ده چې ته یو افغان سټیزن یې او لہذا دا زمونږ د ملک سره غداري ده زمونږ د پولیس ډپارټمنټ سره غداري ده نو زمونږ مشرانو چې کومه فیصله کړې ده هغې مخامخ ستا ریکوست نه چلی نو سوري ناو یو آر سسپینډډ May you go now. You are suspended. امتیاز خان موږ ستا ګرفتارۍ پسې راغلو ځکه چې ته یو غیر قانوني هغه هم افغانې ګوره تاسو خو زما سپایان یې که نه اسکریم وخوره اسکریم او خبر هم نه اورم هلکه تا څوک دي جار مې کې دي نرې خو د خیر سره په منډو کړی دی واروګه څه خوند دي وکړو په انسان څنګه ښایسته ژوند راځي وای نه ولی شابسي نريه ودرېده د خپل ظلم انجام ودرېده څنګه ته نن مخکې او دا درپسې و د خدای ظالمه دا 10 کاله زه مخکې مو ته راپسې او ما به تاله څه ویل ما به تاله همدا ویل چې ګورې مه کوه او مه کوه او مه کوه هماغه شین وختې او که ونه ختې نن همدغسې کار دی نن ته مخکې اول زه مخکې ومه ته راپسې وي نن ته مخکې دا دواړه ځوانان درپسې دي
خدا ګوره یاد ساته چې یو ورځ به دا دواړه مخکې او نور به ورپسې په خدای مې دې قسمي کې یو هم پرېږدي یو دا ټول شنو باسي ولې ته څه شی وې چې کلي افغانان صرف همدغه دي چې دا کباړونه راټولوي همدې پسې تاسو منډې ووئ تا هم زه لیدلی وم افغانان ستا غونده کې ټول افسران دي څه په پولیس کې دي څه په هسپتالونو کې نوکران دي څه په کومو محکمو کې دي هغه غره وباسئ ستاسو په شان دي تاسو هیله غریبانان زما غریب پسې منډې وئ ما څه شی کړی دی ما دلته چاله څه ویلي دي ویلي خو تاسو خلکو نه دي اوس څنګه چې پوه شو که نه او برید ماما تم دا واوره او تیم واورې چې څنګه زه مخکې هم دا راپسې دی نن دا مخکې دی تاسو ورپسې یو ورځ به خدای چې په راستۍ چې یو ورځ به ګورې ته مخکې او نور به درپسې شنه یې ټول پرېږدي نه ټول سره د تیغونو وباسي ګوره کنداغه ستا خبره بالکل صحیح ده ما خو ځکه د خپله ګناه په تا اړوله چې زه بچ شمه خو دا حقیقت دی چې پرېږدي نه هم پرېږدي کنداغه دا خبرې پرېږده د حقیقت په دله اوس پته ولګي چې حقیقت څه دی ګوره بریته زه خو ستاسو سینیر یم شرمول ولې کوئ ګوره دومره منډې م رانه وویستلې تاسو ځئ زه خپله تاڼې ته درځم دا د خاطر منګه ځو او ته موږ پسې راځه لکه دلته راشه اوس د نه یېرېږم نه ګوره ښه ته چې شی د سپېږمو کې بدله ګوتې ومنډم او د سنجونه به دله وباسم څنګه یو بل باندې رحم کوئ چې تاسو ځئ او زه درځم ما پسې به منډې والي قسم په خدای دی زړه مې و چې دا څپېړ دلته خلکو له داسې ورکوي او زه یې تا له داسې نیسم چې اسمان له دې ورسم کنداغه زه خو روان یم خو دا مه هېروه چې تم ګوره یو تک شیني زه خو روان یم ته به هم راپسې راځې ځان ښه پوهېږه ښه زه د خیره سره که زه ځم او که نه ځم تا نه مې کار ولیده د نوکرۍ نه مې د خیره سره خلاص کړې ما سره جنګ کې او د مرګ نه مې خلاص کړې زر ورځه ځکه یو دوه پړنګه در ښه په ناره باندې وباسم داسې مې در باندې اړخه شو که نه داسې مې در باندې اړخه شو لکه مړ پلار مې چې راژوندی شوی ځه که نه ځه نریا شکر دی چې تا باندې خو یې دغسې کار وکړه آفرین دی او زنده‌باد د پاکستان پولیسه ماما دا څه کوم کار وکړو تا ورته کلو پاچولې موږ به څه کوو په دې تورک سره کندهار وروره ستا زما ښه وخت تېر شوی دی او ښه په ما باندې ګرانې خو نور نشم کولی ما سره هېڅ لارې نشته وروره زه د خپل حکومت نه او د خپل قانون نه مجبور یم د تا سره نور د یو شپې گنجایش ما سره نشته تا ته ما تاله واچوله او ورور دلته نه ځه زه هېڅ هم نشم کولی بس زما طرف نه چې کوم دی ښه وخت دی ما سره تېر شوی ښه رول مې لیده خو به دې ځای پورې وه زه نور نشم کولی حاجي لالا سترګې مه بدلوه دا د چې شی کې ګوره ما سره مې مور ده او پلار دی را سره کم سے کم لږه مسلماني خو پکار ده که نه ته ما سره ډېر زیاتی کې حاجي لالا زه درته منت کوم چې دغه یوه شپه موږ په دې خپل کور کې پرېږده سبا د وخته به ځو رور جانا زمونږ په حال باندې رحم وکړه وروره مونږ خو لکه د ورورو د خور ژوند تېر کړی دی خیر دی د دې یو شپې خاطر وکړه سبا به صحیح وي سهار د وخته به لاړ شو ما سره نور هېڅ لار نشته او زه یې ور الله عمل شه زه یې ورکېږئ باندې خفه یم څنګه پورې به زه تا ګرځوم دغسې ستړی خو نه یې نه بچې ډاکټر نه ګرځي
کار نه کوي خو بس ها. ګزاره کوم. څنګه لګي ته بګې کوم دی لګ نه دغه دې پکې چې بچي بګې دي. یا الله یا الله زما بچ ته ډېر عمر ورکړي یا الله ته ډېر ښه دي الله دې ژوند دې لرکړي امين موږ دې ژوند درکړي چې د پلار دومره خیال ساتي داسې بچي دې خدای هر چا ته ورکړي kita boleh baru dah boleh mudah mana bawa هذا ما بس الله مشتري ګورو نو ما ته پته د مور چې څوک موږ له ځای نه راکړي ځکه موږ به سم دغه در بدر ګرځو الله بخیر الله بخیر ټول تاسو راوړل ته کې شوی وړي نه بیا څه شي بیا ما تاسو ګور لکه دلته کینو لکه دما به وکړو او بچي دلته مکه ته خو ډېر له کومه واخله لا جوړ کړی دی چې الله دې مو سره خپل استومانه باندې مې بلار جان څه پروا نشته دی او خپه په دې باندې ما چې موږ دومره بد قسمت شو لکه د فقیرانو په کوڅو کې اوس ګور سموله څوک ځای نه راکړي مورې ده دا بچل ته نوبر وي اکثر دا وړي وبدل رااله مامورې کېږي خو یا ماما را روان دي موږ یې کور راستلی خو ځان مې څه پروا نشته دی خو دا معذور پلان او د یو تور سری مور موږ ته کې په دې کوڅو کې ګرځو ما موږ له شپې له زیاره کړو ډیر بخیر بس تعالی خو نه کوي دا نو کار نو باندې زه بچیا کوم چې الله دې سخت دې تاسو راو نه خبره अब मुझे तो दिखा का यार सर्च पाऊंगा अब ऐसे बदल के चाहता है पठोस को देश में सही है ये बच्चे ये बस पता तीन सख्त तीन मोर दार ستانه بخیر خير जब لا जान बदा دا पूरी दे बस सही रजा रोजान الله ये قدر دان شان زمان خپل معذور دي دا بس څنګه چل او خو قدرت باندې خو خلک مشته دنیا کې خو خلک مشته دغه زید دا کور کې خو خلک مشته زموري تصار چې څنګه د خیر تر آسان وشو کنه زم دغه ځکه په پوله کې په پروت ما بس بیا زر اعظم هغه خدایا پاکه ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي زه چېرته لاړ شم روان دي چا خبرې دي ماما زما خبره واوره ماما السلام علیکم وعلیکم سلام ماما په دې خر باندې شي کې یاره دا پوره شپه ده بې زبانه شی دی او زه یم چې ته ځناورې ونه خوري کور ته یې بوځم او چوپال لاندې به وتړم چې سهار شو چې د هر چا وي حواله به یې کړم ورته ماما ته ما ته ډېر ښه سړی ښکاري خرولم ځای ورکې ماما دلته پروت وم او ماشو ډېر زیات خوړلی یم که د هغې زه به هم در سره لاړ شم یو شپه راله راکړه ځای مې نشته دی
خیر دی ته مهاجر خو نه غیر قانوني خو نه ماجر یم مهاجر نو ولې چې ماجر یم نو خر له ځای ورکې او مال نه راکې ولې زه کافر یم کافر نه زه د خر نه بدتر یم ته د خر نه بدتر نه خو تا په خپله ځان د خر نه بدتر کړی دی لالا پولیس ترین کو نه په دې باندې حجرې انعام هم لګېدلی څه شي خبرې کوئ ضروره موږ ستا یا کاکا زما د شپې نم توبه ده ته څه نه کوم انسان یې خر له ځای درکوم تا له ځای نه درکوم بس مه یې راکوه بس ځه ماشور یې خورم بس پرېږده چې خوري مې بس ځه ضروره ځه بس ځه ځئ بس ځه ته سالتې ځئ مړه ته دې وانګېله دې وګوره مړه ته انسان دغسې بریتونه وي سړي زمونږ دا تمه وه چې ته به چاته لګي د سړیتوب خبرې وکړي ورکه خدای دې دا تېره سنت او وچوه دې وایي یا خدایه پاکه یا خدای پاکه پوره شپه ده کوم طرف ته لاړ شم ما ته خو نوره لاره هم نه معلومه زما مور او زما پلار به پته نه لګېږي چې د چا کره یي اور به یې ویښ به یا الله موږ په کومه ګناه کې نیولي خدایه پاکه ته زموږ ګناهونه معاف دا ګیر چاپېره ګوره دا ټول افغانیان دي په دې کې انسانان پراته دي زه هم ستا په ځای به یا ربه زه هم تا پیدا کړی بیا به دې نه پیدا کولم یا الله ته زموږ په حال رحم وکړې یوازې زه نه داسې ډېر در په در دي دا خلک وړوکی په دې خاوره باندې رالوی شو دې خاورې نه ما ډېره مینه ورکړه خو زه دې خاورې خپل نه کړم دې خاورې ته خو ما لکه د مور مینه ورکړې ده کاش چې نن دغه خاوره ما سره د یوې مور د یوې مېرې مور سلوک کوي او ما د خپل ځان نه جدا کوي چېرې به ولاړ نه شم چېرې به ولاړ نه شم چېرې به ولاړ نه شم السلام علیکم دوستانو کله به زه ډرامه چې کوم دا تاسو وکړه او تاسو ډیره زیاته مهرباني او ان شاء الله ډیر ښه کمنټس پر راغلي دي او ټولو دوستانو چې کوم دی ډیره ښه سپورټ کړه او د خپل رب نه په دې باندې راضیم چې کمنټس څومره مونږ الحمدلله ډیر زبردست اوس ډرامه چې کوم دا په حال ډرامه کله به زه په حال سٹارټ کیږي په دغه ځای باندې ځکه چې دغه ډرامه جوړیږي په حالاتو ریل حالاتو باندې چې د افغانستان او د خلکو په پاکستان کې کوم حالات وي نو دغه ډرامه په هغې باندې دغه سټوري اصل کې د پښتون سټوري ده په پښتون باندې چالو ده اوس په حال حالات نارمل دي نو په حال ډرامه چې کوم دغه اپیسوډ نه بعد به دغه ډرامه سٹارټ کیږي او مزید بیا به وروسته ان شاء الله چې کس د خوشحالۍ خبر رالو نو ان شاء الله د خوشحالۍ کلیپونه به جوړو که چېرته د غم خبرو نو لازمي ده چې موږ تاسو ته چې دا په یو ریل سټوري ده دا په دغه حالاتو باندې جوړیږي اوس په زموږ ټول ټیم ورک چې څومره دی نو هغه به ان شاء الله تاسو په یو نوي انداز باندې ګورئ
پر روانو اپیسوډو کې ان شاء الله چې تاسو ته به موږ ان شاء الله یو بهترین سبق آموز کار به کوو، یو سبق آموز سټوریانې به راوړو چې هغه تاسو د خپلې فیملی سره به ګورئ ان شاء الله، او په هغې کې به هېڅ قسمه داسې د معاشري یا د نوي کول داسې تاوان به نه ان شاء الله. په هغې نه به یو بهترین میسج تاسو اوچتوئ او په هغې کې به ستاسو فایده وي، ګټه به وي. نو ټولو ته دوستانو ته هم دا کوئ چې برابر ټي وي یوټیوب چینل ته لاړ شئ، دغه سبسکرایب کړئ، دغه سره سپورټ کوئ، دا سره شیر کړئ. نو موږ ټول ټیم ورک په یو ځل بیا تاسو ته مخامخ کېږو په یو نوي انداز باندې او یو نوي سټورۍ سره. ډېره زیاته مهرباني.